تو لیوانای نمی تا ته وایي ما ته وایي نه ولې ته خو دې هره ورځ وینم چې ته دلته منډې وهې له دې خوا منډې وهې له دې خوا منډې وهې نو ما ویل چې اوس کوم څوک رانه کې زه ځان ځکه مالک درنو هېوادوالو په واقعیت سره چې ډېر ستړی شوم د یتیمه په پایچه بډ وهلې بس پیپسې مې منډه کړه دا اتصال ده زه پیپسې مال بالا چې بیرته به مغه خیمه نه باسم بیا دې ونه نیسم که څو کاله کې څو لسیزې کې چې هره ورځ ته منډه کې یاره 10 کاله خو داسې بیخي بدون له وقفې نه غیر را کوم هغه نه چې ما بیخي منډه ته دوام وکړه دا تر دې چې زه به د دارالمان ورزشکاران به تلل زه خو باید په دوابات هم کله تلم دارالمان په سړک باندې نو زه خلک به داسې مخامخ نه ختل ځینې ښه زه داسې د غره په هغه لمنو کې تللم چې بیخي ټول تعجب پاتې و زه دا څه کوي داسې هغه باندې نو په رښتیا سره ماته ډېر خوند دغه ځای کې راکاوه چې ما کولی هر شی مې چې زړه په ډېر او د ما په سنو سال چې دوی دا جماعت ډېر په مشکل او په لکړه او په هغه روان و زه د تاسو سره د غره تر سره راخېږم او راوختلم د اویا کالو وې نو د دوه کم اویا کالو چې د دوه کال مبالغه کې رانه اوس کالونه زه در تیریږي صاحب او د دوه کم اویا کالو هغه کس چې په منډه باندې دندې ته ځي حاجي صاحب محمد رفیق څو لسیزې ولې او کوم ولایت ته په پښو باندې یا په منډه باندې خپل د کار ځای ته تللی دی سلامونه خوږې شیبې درنو هېوادوالو ستړي مه شئ حاجي صاحب ستړی مه شئ السلام علیکم په خیر خو یې صحت یې ښه دی خوشحاله اوسئ ارامه اوسئ حاجي صاحب هېوادوالو ته به ځان معرفي کړې څو کاله د عمر دی او څو لسیزې ته له کابل څخه بل ولایت ته په پښو باندې یا په منډه باندې تللی سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته زما نوم حاجي محمد رفیق دی زه دوه کم اویا کاله عمر لرم او تر 2 لسیزې مکمل ما څه وظیفه اجرا کړې ده په وزارت ترانسپورت کې په ارغندې او سنگ نوشته کې چې د ما وظیفه وه همیشه به زه په منډه تللم او له هغې خوا نه به بېرته راتللم او دا منډه داسې عادي منډه هم نه وه که لږ مبالغه ورسره کړم یعنې له موټر سره تقریبا زه یو ځای وظیفې ته رسېدلم او بله ورځ به بیا بېرته راتلم حاجي صاحب دا چې د دې منډې اصلي مقصد څه و ورزش وه یا بله کیسه وه دا به په لاره باندې کوو ما ورته نن یو مسابقه کوو ته به له ما سره مسابقه کوې او زه به له تا سره چې څوک یې ګټي سمه ده حاضر یو هر څه ته بس تیار ستړی یم صحیح ده حاجي صاحب حرکت به کوو په خیر ما ورته به نن مسابقه کوو سمه ده حرکت دی حرکت درنو هېوادوالو په واقعیت سره چې ډېر ستړی شوم نو حاجي صاحب روان دی یوه لکه زه پسې ورسېدلی شم تاسو حاجي صاحب تعقیب کړه زه به کرار پسې ورشم زموږ ملتیا وکړئ حاجي صاحب لکه چې ستړی شولې نه والله تر اوسه خو خولې سوی نه یم تر اوسه ګرم شوی نه ځکه چې زه ډېر سختې ګرمېږم ښه ډېر ښه حاجي صاحب د ورځې اوس مهال څومره منډه کوې څو کیلومتره منډه کوې مخکې ودرېږو ډېر ښه به شي حاضره خو چې زه منډه کوم تقریبا د ورځې یو سهار بل سهار 8 کیلومتره مسافه راځي انشاءالله 8-9 کیلومتره دا منډه کومه بیا پاس لغنه یو ټیکسي چای ما
ښه ډېر ښه. دغه ورزش دغه منډه تقریبا اوس 70 کلن یې، څومره ګټې درته رسولې؟ ولا ګټه دا ده چې ما په سن سال خلک چې دي وروره ګڼي یا مونځ په ناستې کې یا له کوره نشي یا په شکر یا په وینې په غوړو باندې اخته وي. خو زه د شیطان غوږونه د کاڼي فضل د الله ده دا اوس هم تر قرغې پورې بس دا تا سره روانه منډې وکړم او بېرته راغلم. یعنی هېڅ احساس نه د خستګۍ کوم نه د سپینګیریتوب کوم نه د کسالت کوم. والله زه خو دې پسې واخیستلم هلته به تسلیم شولم نه کېده نوره. نو ځکه زه هر سهار دغه تمرین کوم. ښه ډېر ښه. کیلومتره ښه مسافه ده. 8 کیلومتره لږ مسافه نه ده. آی صاحب دغه وخت منډه چې تا به له موټر تیز تللې یا به میدان وردګو ته تللې یا به سنگ نوشتې ته تللې له کارت سخي څخه جالبه خاطره ټوکې ټکارې په لاره کې له ملګرو سره له انډیوالانو سره له هیوادوالو سره داسې مخ شوی چې تا ته ډېر جالب وي مخامخ به کمرې ته وګورو چې هیوادوال دې ووینې؟ والله داسې چل ده چې ما سره خو د لارې انډیوالي چا نه کوله نه کولی شوی نه کولی شوی واقع د خبرې. او جالبه دا ده چې ورځ له څنګه نوشتې نه راتللم له وظیفې نه. ښه ډېر ښه. نو دلته کور نه زنګ راغی چې ته لږ عاجل راسې او کار وراته. ما یو ټکسي ته لاس ورکړم معلمان مې سره بوت. نو دا ټکسي په شا په سیټ کې یو 2 کسه ناست وو. زه مو سره کېناستلم اوس د څنګ نفر مې چې دم داسې ځان راښکل لرې کوي. په موټر سیټ کې درنه وخته کېږي. زه ورته وروره دلته خو جای ډېر ده نو ته ولې دونه ځان هغې خواته راوړې؟ ته لیونی نه وې؟ تا ته وایي؟ ما ته وایي. نه ولې ته خو د هره ورځ وینم چې ته دلته منډې وهې له دې خوا نه منډې وهې له هغې خوا نه منډې وهې. نو ما ویلې چې اوس کوم څوک رانه کې زه ځان زه کوم وعلیکم السلام وروره. نو دا د مونږ تاسې د وطن هغه ده چې اوس په فضل د خدای یو څه ناڅه په هغه وخت کې یا په هغه کې والله چې منډه کې ټوله به د لیوني یعنې غټ سړي به چې منډه وکړله وي دا لیونی ده. لیکن اوس زه وینم چې دا خلک چې کوي چې انشاءالله صحت کې تندرستۍ کې او په هغه کې شاید د ترانسپورټونه چې له ما سره کار کوي ټول د ما په خاصیاتو په خوی بلد یو لیدلی یم او ووایي چې والله تر اوسه خدای لا تکړه ده او هغه بیچارهګان ټول ډېر ښه. که ستړی شوی وی یو څه درته راواخلم اوبه انرژي؟ مننه نه زه ډېر ښه پاس غر ته به خېږو د قرغې ټانګ غر ورته وایي که کوم غر ورته وایي نو هلته به هم وګورو چې په غره باندې څه ډول یې ختلی شي که نه شي ختلی؟ سمه ده خوشحاله اوسئ. په خیر لاړ به شو. صحیح ده. هیوادوالو زموږ سره ملتیا وکړئ. آیس صاحب راسره شته دی خپرونه ادامه لري. خوشحاله او سوکاله اوسئ. له د حجر الاسود به شروع کړو چې ډېره سخته ده. فرضي حج 10 ورځې 40 ورځې ادا کېږي. نو په دغه موده کې ځینې کسان وي حجر الاسود یو ځل ځان ورسوي 2 ځله 3 ځله. تاسو ځله ځان ورسولو؟ والله چې حجر الاسود ته خو ډېر بیروبار او ډېر سړی په مشکل راسېږي. خو ما د 8 کراتو حساب نیولی ده چې 8 کراته خو مې حجر الاسود مسح کړ او بیا نو چون د حج وخت کې مراسمو کې ډېر زیات بیروبار وي نو اضافه له هغه نه مې ذاتي نه غوښتل چې د خلکو وخت ونیسئ مزاحمت ونیسي او هغه اوس هم د ډېرو مخه نیولې. داسې کسان درسره تللي وو چې هېڅ نه وو ورسېدلي؟ والا ډېر کسان چې ضعیف یا مثال لږ ضعیف بنیه یې نسی ورتللی ډېر مشکل وي. داسې غرونو ته پورته کېدلې غار حرا غار سور او نورو ځایونو ته؟ والا و زه غار حرا ته تنها لاړلم په واقعیت کې تنها لاړلم خو دغه ځای د موټر حاجي صاحبانو ته به معلوم وي دغه ځای نه وړاندې زه په 2 دقیقو کې تګ و راتګ ما وکړ یعنې 15 دقیقو کې وختلې بېرته راکوز شولې او 14 دقیقو کې راښکته شوم 14 ځکه چې لږ بیروبار زیات څه نو دا ډېر غر ده په 2 دقیقو کې ډېر کم کسان چې بالکل نادرات ونه دي او کوی سور تم لاړل کوی سور ته نو بیا داسې یو رقم باندې لاړل چې هلته له ما سره سیاسر نو زه خلک به داسې مخامخ نیغ ختلې ځینې زه داسې د غره په هغه لمنو کې تللم چې بیخي ټول تعجب پاتې و چې دا څه کوي داسې هغه باندې نو په رښتیا سره ما ته ډېر خوند دغه ځای کې راکاوه چې ما کولی هر چېرته مې چې زړه په ډېر
نیرو هغه انرژي باندې غار سرخ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د دښمنانو لا ویل چې دوی د ځان رسول ته څو ورځې تیرې کړې هغه غار ده او راخ هغه واسه د تباهي بالکل بالکل ډېر ښه یعنی عموم کې د حج سفر د خو ډېر خوش هغه په دې کې واسه عمره ته مثال توافونه ټول موږ په دغه اعلان د منزل کو چې پیر به بیروبار او هغه ځای کې هغه په دغه اول منزل کې نو زه ډېر له الله راضي یم چې په نیروبي ډېر ښه ما ته به دغه خپرونه ادامه لري هیوادوال هیله ده چې راسره خسته نه شئ حاجي صاحب نورې ډېرې په زړه پورې خاطرې لري ډېرې په زړه پورې کیسې راته لري څنګه شوې ستړی نه ښه یم بد نه یم تر اوسه پورې اوس ونه وایي تر اوسه پورې ځوان یم ښه ډېر ښه حاجي صاحب پاس غر خو ګورې ما خو سترګې ورته سپین دي واقعیت درته یم نن هوا هم ډېره ښه ده لږ څه ګرمي شته نه انشاءالله ښه ځو دا خو ټیټ غر ده مونږ جګو جګو غرو ته ختلي ده ګوره غټ غر ده هېڅ هغه مه کوه داسې به د وخې دي بخیر په فکر سره ښه ډېر ښه کومه خاطره لرې د داسې غرونو ختلی په ځوانۍ کې یا اوس وخت کې اوس هم ته داسې لکه ځوان له ډېرو ځوانانو ښه یې د دې خاطره خو یو هغه خاطره به داسې هغه خو ډېر جالبه به وي که نه څوک خسته نه شي تا ټولې خاطرې جالبې دي حاجي صاحب څنګه نوشته کې موږ د ترانسپورټ کې به کمیشن کړو ښه ډېر ښه نو دغه ځای کې د پکتیا او د خوست دا خلک راتلل ډېر تکړه خلک ډېر مست خلک دي ډېر مست خلک دي نو همداسې لکه د اتا تر فرمدې پورې یو انډیوالانو مې د مامورینو ویلې نو چې په سړک خو ډېر ښه خو د هغه کې به د کوګرد خلک دي له دې سره به ان شاء الله ته ناکام دوی ځان نه ډېر غراني کوي ناکام سي او نه سي خطلای خو یو ډېر تکړه دوی تیر یو انډیوالم سي داسې ښه دی غره تکړه سړی تیراول چې د سره غره ته وخی خو نفر راوسته دلته دغه څه وای غره ته خیز وای زه ته نو وای ما سره نه ښه مونږ ګرد ورځ په غره کې ګرځو هغه کوي ته هېڅ ورته ښکارېدلی چې زه والا داسې لږ تاثیر لاندې م راغلم چې سړی دا داسې نه وي چې کم راسي د انډیوالان والا زه ما غرو کې لږ منډې کړي ښه ډېر ښه بالاخره داسې دا حرکت مو که دواړو څنګه نوشتې ده د مخامخ یو ډېر جګ غر دې غره ته چې لاړو نو دا تر نیمایي ساحه کې دې سړي دمه وکړه د ما خو قاعده دا ده چې په دا منډه کې چې حرکت وکړم تر هغو بېرته هغه نقطې ته نه یم رسېدلی بیخي نه درېږم نو تا سره مې لږ دمه جوړه کړه که زه بیخي درېدم عادت نه لرم هغه مې نو هغه کړه ما منډه شروع کړه تر دغه ځای چې شاته ګورم چې دی همدالته کېر راسته زیاتي په تیوه باندې زه د غره سر ته وختم تلیفون مې ورته راودې کتله تلیفون مې راویسته انډیوالانو ما راسې دا ورته راخېږي وایي که ښکته دروازې زیاتي دا نیمایي کوي ختم ده یا ختم داسې د یو دایمي ورزش یو داسې کله هغه یې دا دایمي ورزش کې انشاءالله تاسو فضل د خدای یعنی که راته ووایې څو کاله کې څو لسیزې کې چې هره ورځ ته منډه کې یاره دېرش کاله خو داسې بیخي بدون له وقفې نه غیر را کومه هغه نه چې ما بیخي منډه ته دوام ورکړه دا تر دې پورې چې زه به د دارالمان ورزشکاران به تلل زه خو باید په دوغابات هم کله تلم د دارالمان په سړک باندې ورزشکاران د چک کول چې شته که نشته هغه به تلل یعنې الله چې ټولو به داسې دغه کول چې دا څه رقم هغه ده یعنې دوی نه سوه کولی چې له ما سره لاړ شي او دا به ډېر وروڼو او انډیوالانو چې ما پېژني لیدلی وي مې تصدیق کړی بالکل بالکل مبالغه نه ده چې داسې مبالغه ان شاء الله خو اوس هغه د تر اوسه پورې خو چاته تل نه ده ورکړی پس د دې به وګورو توکل الله خوشحاله اوسئ دغه ډېره منډې څوک ووهي ځینې ورزشکاران دي ډېر تکلیفونه ورته پیدا شول یا یې پښه خوږ شوله یا یې د تر څنګ سینه بغل یا سینه دردي تا ته څه داسې پېښ نه شول منډه خو څو رقمه دي دغه کسان چې د مشکل ورته پیدا کېږي دوی یو ساعت کینی 15 دقیقې منډه وکړه بیا نیم ساعت کینی 15 دقیقې دا هغه یې لکه هغه ماشین چې دفتن حرکت راولي یا په پښه کې بریښي یا په
دی که مسلسل ډېر نرم شروع نه تر انتها پورې یک نواخته منډه وکړه انشاءالله ژوند کې لکه ماته چې نه دي پیدا سوي دوی ته به څه مشکل پیدا نه او داسې تر یو ځایه ځي بیا یو ساعت کښېني بیا 10 قدمه ځي بیا 10 دا منډه نه ده. نورې مشورې به پاس شریکې کړو نورې مشورې پاس وساتو ډېرې مشورې لري ورزشکاران ته مشورې لري شاید چلنج هم ورته ولري بعضې کسانو ته بس سلامت دی بس انشاءالله کېږو سره ما ته غټ غر اما تا ته بیا ډېر کوچنی ښکارېږي ډېر توند نه درته ښکارېږي ور وبخېږو ته مخ زه درپسې سمه ده او دلته نه وایم زه دا سره مسابقه کوم ځکه مسابقه مې بایلوله نه ذاتي مونږ درته صحیح ده راځه تر اوسه د غرونې ماهي کېږو نه زه ډېر ښه استواره او بیخي نه ځو له خیر ښه په سرعت نورې کیسې به دلته وکړو نور خو زه نشم ختلی حاجي صاحب خامخا نو حاجي صاحب صاحب زه هم دی تا به د څنګه کښېنم نو منډه تا وکړله ستړی زه شولم واقعیت خیر مونږ لږ آبه لرو تو لږ انرژي خو وچکو حاجي صاحب زه خو ډېر خراب شولم باشه جانه تا ته مې د لیمو هغه راوخیسته ځکه هغه بل پرېښود دا د انرژي بلم شته درنو هېوادوالو هیله ده چې تاسو هم را سره خسته شوي نه وئ خپرونه مو در سره کتلې وي ما او حاجي صاحب همدغلته ښې کیسې وکړو
موږ تاسو په اصطلاح غورې به وکړو حاجي صاحب اوس خو همدمه ورو ورو په خیر جوړېږي اوس د دې کیسه راته وکړه انرژي چې کا دمه د جوړوه چې د وظیفې کیسه راته وکړه سهار څو بجې به د حرکت کولو د موټر څومره لاره وه ته په څومره وخت کې په پښو باندې رسېدلې روزمره تللې څه رقم کیسه وه والله چې زه خو وظیفه مې مخکې له هغه نه له یو خارجي سره وه ښه ډېر هغه سره وزیر اکبر خان کې خارجي سره وه خو د به هر وخت داسې منډې وهلې او ډېر هغه به یې کول بیا به نو کله کله ماته یې وایي تاسې قرار ناست یې او هېڅ هغه نه کوئ حرکت نه کوئ تمرین نه کوئ تمرین نه کوئ ولی بس تازه بسم الله رقم سیده تازلی دانو خدای زو دی به مازدیگری داشتلو دی وزیر اکبر خان تفات خیر ډیر هغه تفاوت خوراک لیکه حاجي صاحب خوراک لیکه 2 دورې 3 دورې به ما هغه الته وزیر اکبر خان تفاکي وکړ خیر کوله بیا بل اخر داسې دا هغه چې زبنومه ما چې اتمی زنګ وکړ چې تراسه نن ما ته تمرین پات خو دغه سره ما شپږ کال تیر کړ هغه نو تقریبا بل دوره د طالبانو نه بلا مخکې و خو طالبانو دوره کې مزله غسر و بل دوره د طالبانو بس ما ته دغه پیدا سول ذاتی هغه د ځان د هغه لپاره چې تنها نه یو په زمن کې چون خارجي سره او ما ته ذاتی دغه انګیزه د منډو هغه کوم قوت چې پتا کې وو پیدا شو پیدا است پاست د ما هغه سوای تاسو ګورئ د خپل استعدادونه هم داسې قرار پټه کړی دي پټ مساتلی خو ته اوس ډیر تکړه په منډه کې په دې شي هغه ذاتی نو بیا نو څه دی لاړه لدې ځای وظیفه ختمه شوله ما په وزارت ترانسپورت کې وظیفه وکړه خیر هلته مې چې وظیفه ونیوله نو لپاره دې چې ما هلته تمرین هم کړی و او بل د دې فواید هم راته معلوم سوي وو ذاتي مې هغه وکړله مالي راځه د وظیفې ته هم په پښو اول خو ریاست کې ما سیلو سره یعنې همدا د ورزش په خاطر ځان صحت په خاطر دغه پرېکړه وکړله په خاطر و کني موږ اوله درلوده موټر هم درلوده هر شی بیا به نو لغه ځای تر د سیلو پورې هم په لکارڅخي تر هغه ځای به پیاده راتلم بیا وظیفه بندر ته راورکړه زنګ نوشتې هلته چې لاړم ذاتي داسې خوشحاله وم له دې ځایه کارڅخي نه به مې څه منډه کړه تر هغه ځای هلته به یو رقم استوار او هغه وم چست وم چې یعنې هغه وظیفې ته به چې تلل یا کار به دې ښه په زړه کړل څوک به ویده وه څوک به ناست څوک به ګنګ شو خو زه به داسې چست کې ګرځېدلم چې نو هغه هلته بیا پسې چې ارغندۍ ته راغلم چې دې خواته هم همدغسې نو همیشه زه په پښو تللم وراتلم دا ډریورانو دا بعضې کسانو به ټول زه پېژندلم ته هغه پورې څومره لاره وه حاجي صاحب په وخت کې اوس خو هم خیر تقریبا د موټر لږ لاره ده دومره لاره نه ده میدان پورې تر کوم ځای تر میدان همدغه وظیفې تر ځای پورې څومره لاره وای تاسو تر دغه ځایه تقریبا یاره اوس که داسې هغه کې 18 کیلومتره به زیاته راسي کم نه انشاءالله د کارتسخي نه د کارتسخي نه په څومره وخت کې رسېدلی والا دقیق وخت خو انساني کله منډه کې ډېر ښه چست دي بیا هم اوسط کې تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت داسې د سړي وخت کې ضایع کېده ښه همکارانو به څه نه وایل حاجي صاحب چې ته عمله لرې موټر لرې یعنې هغه خرچه برابرېږي ته ولې کاران ذاتي پوه ټوله به هغه کوله ما یې منډې بیخي ټول ترانسپورت کې پوهېده چې دا یو کس منډه وهي همدغه د منډې چالۍ کوي حاجي صاحب څومره ګټې درته رسولې د منډې څومره ګټه درته رسولې نو ګټه باندې خو داسې به قیاس کړو نام خدا ته اوس د ځوانۍ په مرحله کې خو زه هم ما نه به ته ډېر ستړی سوی له هغه ځایه تر دې ځایه او د ما په سنو سال چې دوی دا ما ته ډېر په مشکل او په لکړ او په هغه روان و زه د تا سره د غره تر سره راخېږم او راوختلم د اویا کالو وې نو د 2 کم اویا کالو چې د 2 کال مبالغه کې رانه اوس کالونه زه در تیریږي حاجي صاحب و د 2 کم اویا کالو نو په دې هغه باندې د خپل صاحب فکر وکړ چې څونه ګټه ذاتي ته قیاس کوه زه به نو څه درته بالکل صحت به دې ډېر ښه وي کوم وخت به ناروغ کېږم هم نه یاره که داسې راغلی نشي ما به تر اوسه 10 ټابلیټ نه وي خوړلي په کال کې
په کال کې لاس او د تا په سین چې دی ټول عمر یې په شفاخانه کې تیر شو بس الله دې هغو ته شفا ورکړي او موږ د خدای ضرورت نه کوي انشاءالله خدای مهربانه دی حرکاتو نه لوي تر اوسه د حرکت څخه خو انشاءالله په نایرو کې به ما یارو کله حرکت شوی پاتې څه خود به خود داس خبر شما یې سوي چې ډیر ښه خط لري که زده کړې تر 12 ټولګي کړي خو خط ډیر ښه دی ولا زه خو د خطاطي د مشکومه باز الکان راځي لپاره دې څه د خطاطي فرهنګ ورک نشي او په اړتیا سره اوس خطاطي د نه بيخي نسته ډیر کم ځای کې کاغې نو بیا ولا باز کسانو ته لګ کومه خط به ان شاء الله بیا کالته هغه سول اندالته به قلم کتابچه زلرم بيخي څه لري طریقې ځان آماده کا ځان دې جوړ کا لګ انرژي دې وڅکه چې ما ته داسې یو څه ولیکئ چې دا کتابچه خو ما سره تل وي قلم او کتابچه ما سره تل وي زه به د ډېر وخته پورې وساتم راسره دا د یوسف د لاس یوه لیکنه وه ما ته یې کړې وه ما خطونه پکې کړي چې اوس ونه وایي چې دغه د خط نه د تا خط ته خو مونږ چېرته رسېدی چې خو خیر یې هغه به چې کومه جمله ته لیکې ذهن کې ده یو شی به ولیکو چې مطلب یو د خط نمونه کې واغستې زه راسره ساتم ګوره ډېر وخت دپاره بیخي صحیح دلته خو لږ د حاجي صاحب خط هم ماشاءالله ډېر ښایسته ده چې په غره کې کمر دی د تر څنګ خاورې دی نو ښه خط نه لیکل کېږي دا چې ته په کوټه کې ورته ناست وې میز وي ښه چوکۍ وي دلته خو نو دا سړی چې ستړی یم لږ حرکت د زړه پیدا کېږي لږ د لغزش هغه پیدا کړی زه مخکې مایوسه شولم او زه نه یم ستړی شوی زه ستړی شولم مایوس هم نه دی ستړی شوی خو اوس دی ووایي چې زه هم ستړی شولم لږ ځان ته مې ډاډ پیدا شو نه د قلب حرکت خو شته هغه خو نشي کوی هغه خو حرکات کوي خو داسې ستړی نه یم چې انشاءالله لکه ته نه نورم شمه شته چې لاړ ښه ډېر ښه نو حاجي صاحب دا ماښام لږ لږ جوړه شوه اوس یو څو خاطرې که راته ووایې یوه خاطره خو دا وه چې څنګه نوشته کې ومه بیا نو دغه ځای څه راتللم همدغه دی هغه په خاطر باندې د کور د ساتنې په خاطر باندې بیا ما یو واقع وکړله دلته کوچان وه دا کوچاني سپي خو ډېر قوي او ډېر ښه هغه سپي خواړونکي وي هغه که یو کوچي ته مې مال استاده فکر به بیه راکوي که په هغې یو سپی د کور د ساتنې لپاره د ما په کار وایي ته کله به وویلی شم هلته توکل په خدای ته خو یو راکړه ډېر یو غټ یو ډېر ښه هغه وایي زه له دې چې تا د هغه وکړله کنې مونږ وایي سپي چاته نه ورکړو تا غوښتنه وکړه در به یې کړله ته د سره بوسې هغه به مالکه صحیح ده رایه که توکل تر یو ځای را سره لاړه خو زیاتي داره ما ته را وسپاره پړی یې کې اچوله خو پړی یې لږ بېکاره پړی تر یو ځای ډېر ښه را سره راغی خو نو څنګه نوشتې نه زه آسف راته تاویږم دا د بډولې دښتې ته په دغه دښته کې راځم ښه ډېر ښه هغه چې ورور ته مې نو زنګ وواهم هلته له ټکسي سره د چلسون تر باغه راسه دا به زه درولم زه خو بېرته وظیفې ته تلم تر هغه ځای چې راغی په لار کې دا سپی راشکه خوسیس وتښو دا چې خوسیس سړی د کوچین په ډېر هغه درکړی وه ډېر سفارش هم وکړ دا خو به ډېره بده پیدا کېږي نه دا رقم سپي سبا هغه کوچي ته ووایه چې والا زه خو دونه ضعیفه سړی یم چې سپی راشکه وتښتېد زیاتي مې په پایچه بډ وکړلې سپي پسې مې منډه کړه دا یې سر ده زه پې مال والا چې یا دې بېرته په مغې خیمه نه باسم او یا دې ونه نیسم که یعنې ته یقین وکړه دا د بډولې دښته ډېره لویه دښته ده د ریشخور نه لږ دغه دښته کې هغه وخت کې هېڅ شی هم نه و نه کور و نه شی و اوس دا خوشحال خان د لیسې لیلې هم کې جوړه شوې خوشحال خان د لیسې له لیلې نه به دی 3 دورې راتاو شوی مال نه دی پرېږدم خو بالاخره دا چې دی زیتي مال ته هغه سې د کوچانو خیمه وه دې ته نږدې ځان غلی کړ
نشو تلای نور نشو تلای دا چې غلی که ذاتي واره بیا مې له پړي راونیو چې له پړي مې راونیو تر یو ځای مې راکش کړ ما له راځه او مې ورور ته ځم مال څه شولې وروره ته راسه ذاتي موږ په داسې کیسه واوښتلو هو داسې هغه راغی موټر یې راوسته دلته نږدې و د خټو دا سپی داسې ګرمي کړې وه او داسې هغسې چې په دغه خټو کې ځان نه نایست خو خیر دا هم ککړ پکړ په موټر کې ډاله کې واچاو نو دا هغې خوا لاړ زه له غجې هم بېرته منډه راکړې تر څنګ نوشتې بېرته راغلم ولاکه هغه 3 ورځې سم حرکت کړی دي را داسې هغه پروت نو دا مې د ورزش له برکاتو له هغه نه درته ویلې چې سړي ته ډېره نیرو ورکړي او لکه چې مبالغه ورسره کړو هغه وخته تر اوسه پورې چې ما هر چا سره د مخ ور اړولی دی یا کوم ځای کې نه مې خبر شوی یم چې یاره دغه ځای منډې کوي یا کوي نو خو ولاکه یو ماته دغه خبر نه ده دا خپرونه ډېر قوي ورزشکاران ګوري دغه د ځغاستې سیالۍ کې چې دي لکه تا مسلک چې دی په هغه کې شته دي هغې ته څه ویل لرې مسابقه به در سره وکولی شي سیالي به در سره وکولی شي مسابقه چلنج خو زه نه ورکوم هغه خو مثال د هغه دي خو انشاءالله تعالی چې درنه ګټای نه شي چې ځوانانو ته به نه وایم هغو ته هم د سلام یې خو دا سپین ږیري د ما مانند دي چې ټولو ته د ورورۍ هغه ورکوم د ځوانانو د غرور د کمښت په خاطر نه وایي که نه کولی شي مسابقه ورسره کولی شي ځوانان د قدر وړ دي هغو سره زه هغه نه کوم یعنې مسابقه کولی شي سپین ږیرو سره ځوان بیا لږ لږ کوم هغه خیر هم سن و سال به مې و هغو سره کوم ځوانانو ته هېڅ کوم هغه نشته ځکه مونږ هغه د مرحله تېره شوې هغه وخت کې ولاکه څوک راغلي اوس د هغو سره مونږ بیرته له سره نه راګرځو او د خپل سن و سال ته خو انشاءالله داسې چا درس کوم ملګري یا ټوکې درسره کړي یا تا ورسره کړي چې راځه منډه وکړو بیا باندې ته پاتې شوی وي نه چا چې اورېدلي دي ولاکه ماته دغه هغه کړي تر اوسه او له چا چې خبر شوی یم الله سواله مې ورلېږلي دي هم ولاکه حاضر شوي کور د ودانې خو یا به د ما احترام درلود یا به قدر درلود یا به وسه نه کېده یا به نه شوی کولی دا خبره خو هغه ده بلکل حاجي صاحب نورې خاطرې هم شته دي د کلي ژوند دې تېر کړی دی په کلي کې اوسېدلی دغه د وخت خاطرې بارونه به دې وړل شوتله او رشقه د دې کیسه راته وکړه والا کلي کې خو ډېر اوسېدلی یم او ډېر هغه نو کلي کې د ما هغه بچ شوی و چې زموږ یو څه مځکه به دا به ټول چمان و دا ما په بیل باندې داسې بسته په جرب مځکه په بیل باندې اړولې نو هلته فزیکي نیرو مې هم ډېره بده نه وه بلکل دغه وطن کې خلکو ته زه لږ لږ هغه وم چې د ما بیل او د ما پای بیل نوم درلود چانس ورسره کولی و دا خو بار د څه رقم وړلو مو تاسو لرې د مجلس په خرو باندې او په ټیکټر په 2 شانې کې وړو تا په څه باندې وړلو والا اخر من درلودله خو شانه مې هم ډېر کار اخیسته ما اکثره ځکه ما خپله دغه فزیک قوي فزیک ډېر اول تر اخره خوښېده یعنې که لږ هغه وسي ډېر زیات شی به ما خپله په شا باندې انتقالول او انتقالول مې هم یو کیسه ما اورېدلې وه چې کوم حیوان به چې په پله نشی پورې وتلی بیا به دې پورته کولو څومره ریښتیا ده داسې و چې زموږ وطن کې یو پول به و د رود باندې د لرګي پول ایښی د لرګي پول و هغه وخت کې اکثره هغه به ډېر په سختۍ پورې یا به نسو پورې وتل نو والا ما به اکثر هغه به بیا چې داسې ونیوله په خدای په کش کېدلو به مې هغه کول له بار سره داسې هم نه چې بیا پورته کوله دی یعنې بیخي دغه شي کې ما له حیواناتو سره ډېر ظلم کړی ده هغه په زور مې کش کول نه حاجي صاحب خدای دې نه کړه څه ډېر خورې کوم خوراکونه ډېر کوې یاره خوراک خو نو چې هر شی په مخ راغلي بلکه لیچ شینه یا پریز کومه یا سرفه کومه یا کومه ډېر خوند راکوي چې هر شی خورم خاص خواړه نه لرې چې داسې تکړه کړی یاره نه ټول ماته خاص دي خو بیا مې ډېر دا غوړ شیان مې لږ ډېر خوښېږي نو اگر که اوس له سن و سال سره به مې جاب نه کوي خو غوړ ډېر خورم وطني غوړ دغه نباتي خو خیر دومره هغه نه دي ژیړ غوړ چې وریځې غوړ یې نه یم ولاکه خوند راکوي یا مې ښه تېرېږي او شروع هم غوړه نه وي دا دواړه زه ښه ډېر خوړلی شي خوړلی نو غوړ ښه شی دی که وخوړلی شي
خو بیا نو یو تاسو کې ازمولای نشي یو څه هغه غواړي چې ته په فعالیت کې چې هضم سي نو داسې خو نه کې چې هغه وخوري قرار ورته ویده سي هغه چې وخوري سبا به یو 10 کیلومتره منډه کوي بیا به نور خوري ان شاء الله هغه هضمي بالکل د وظیفې طرف ته براشو میدان ارغندې ته الته دغه کوم کسان چې تاسو سره وو عمرونه د تانه لوړ و ټیټ و کله کله منډه د سره کوله سیالي کوله همدغسې ورزش په خاطر باندې نه هیڅ ما سره ما یو هغه به په څنګه نوشته کې یو نفر هغه نه راغلی ولا سمنګان مزار شریف نه و هغه بسکش و ډیر تکړه دا ټول هغه مامورین خوشاله خدای مامورین هم یو رقابت چې راته داسې یو نفر پیدا شي چې دغه یمونګه د مامور منډه یعنی هدف دا چې ټول ځان لوړ کړي دا بسکش سره هغه دوی داسې ورته خوشاله وغه ته دا هغه وکړل چې ته بسکشي کړې دا ته ډیر تکړه دې سره بنن منډه کوي یعنی هغه ته خالته خاص کس وي تکړه وي بل تکړه به چې پیدا شي ته بدل مخکې کول مخکې کول به ود لکه چې اوس مدا دته یو هغه پیدا شي مو چې ته کته رښتیا هم دا غوته موات یو داسې اخ ټول په لاونان وی هغه بسکش یو به ادم یې له په منډه کې نو اندغه وخت د کال به ان شاء الله ډیر هغه ویل وای د سره منډه کې ورته ما خو د منډه هغه د هر سړی چیزي وسره کومه خبر هغه نه ذاتیم لاغه شروع وکړل منډه له څنګه نوښتین د څنګه نوښتین چې لاړو د بنیسار ته چې راورسېدلو دا سړی ذاتی لمانه شاتس لمانه چې شاتس بنیسار نن تیر سالم ذاتی مې چې کتل د ډیر شاته پاتې نو که ژوندۍ خو دا اوري او که مړي خدای دی وبخي دا نور مامورین هم ډیر زیات مامورین خو ټول ته ان شاء الله هغه دغه خو نه ذاتی مې را منډه کړل دایمه مال ته پری خو دراله مدلته د مامورین ته میل والخوا کا موټر څه ورلېږي او که خپل څه ورسي هغه بسکاش هم راوله نیم ساعت وروسته بسکاش له ما سره راورسېد او دا هغه کوي چې نه والا یو ما یخ وسو د ما مال په منډه کې د څنګه یخ کې خدای د ناس مور کې یو داسې دلیل وایا چې منطقي وي نو ما یو نفر پیدا سه چې هغه نه بلد ولا که ذاتی هغه پور یو چا دا هغه کړی بسکاش به څه شو لاړل کښتا اوس بیا مال ته خو ذاتی ناس نور سه مامورین هم سات پتیر و ښه پازابا یعنی دوی بسکاش پیدا کړه وخت یې مرته شاته کړ هغه نو زر ډیر الله راضی یم فضل خدای د نیرو و انرژي واقع کې بد نه یم نو درنو هیوادوالو حاجی صاحب محمد رفیق تقریبا د اویا کالو دی درې لسیزه به ورته وایي چې دی روزمره منډه کوي اوس دغه لاس کله کېږي لس کیلومتره اته کیلومتره منډه کوي له هغې مخکې راته وایي د ورځې به څو کیلومتره منډه کوله د هغې مخکې خو ما چې هغه کړی دی 20 کیلومتره نه کمه نه راځي له کارت سخي نه تر ارغندې او یا له څنګه نوشتې نه تر هغه پورې تر کارت سخي پورې دغه دواړه ما بیخي راحت طی کوله سلام علیکم وعلیکم السلام او داسې راحت چې بیخي یعنی هلته ما احساس د ستړیا هم نه کوله بس اکثره خلک هغه سی بیا یو ساعت پراته یو ساعت چې خلک خپل کار باندې شروع وکړل داسې نه و چې زما لکه موټر کې چې تللی وي لکه ما منډه کړې ده زه مازبن یو ساعت ناست یم یا بدمه کوم عادي خبره هیڅ احساس مې دغه شي نه خای سو دای موږ تاسو وطن چې دی هره لوبه پکې شته سیالي پکې شته کرکټ پکې شته والیبال پکې شته ځغاستې پکې شته تا په دغه سیالۍ کې خپل مسلک دی سیالۍ کړي دي مسابقې دي کړي دي ما یو د افغان بیسیم په هغه کې مسابقه کې برخه واخیستل هغه له دارالمان تر چمنه پورې 15 افغان بیسیم د شبکه دی افغان بیسیم هغه یو مسابقه په لار اچولې و چې دغه به کوم کال ولا د کال مې راشکیر ده خو له دارالمان تر هغه پورې چمنه پورې 15 کیلومتر اس په زیرک برخان په هغه باندې تلل دا هغه خو زه ورغله مالته مارته مال دغه مسابقه کې به زه برخه واخلم چا کارت نه راکوه چی سپیره تاسو زیاته او د ځوانانو مال زه خیر تاسو خو یو کارت راکوه او به څو کله مخکې دغه کیسه و دغه قصه نو تقریبا د کرزی په دوره کې و وخت کرزی و نو هغه وخت کې اوله دوره د طالبانو مخکې هغه وخت نو حالته د انجنوکي مو د علاقان مو انجنوکي به مخکې و علاقان ورسته بسیار هغه کړه
نو بالاخره دا چې کارت مې واخیستل او مسابقه مې شروع کړله نو ما بیخي هغه کوله چې دا مسابقه کې خو شاید څه رقم خلک خو چې مسابقه شپېلا خو واخل شروع کړله په منډه هغه سو د حبیبیې تر لیسې داسې بیروبار و چې په دې سړک کې جای نه کېده د 3000 نه زیات خو هر څوک کولی ځان ورسوي د حبیبیې له لیسې نه تر دې مزنګه چې لاړو د هغه نیمایي سوله دغه بیروبار خو بیا چې بالاخره داسې تر هغه جادي اسماعي باندې لاړو تر جادي اسماعي تر هغه پورې سړکونه بیخي هغه کړی موټر نه تلله لار خوښه وه تر دغه ځای خو بالاخره د وزیر اکبر خان ته وتلم چې 4-5 ګروپ له مانه مخکې منډي وشي دا 15 د وزیر اکبر خان د سره کداسې داخله نو دا شی و چې د ورزش داسې په هغه ساته چې خلک ټول تر دل سر د دی هغه د چې ډیر سخت هغه وکړي پلوي وکړي او داسې یو رقم هغه نو هغه کسان چې مال ته لړ د وزیر اکبر خان لاغه نه دوی حرکت شروع کړو نو چې له هر کوم مسول او هر څوک څه خو بالاخره داسې دی وسلام علي په محمود خان چې ورتیر سلام چې ډیر خلک له مانه نورم مخکې و هغه نو داسې دغه هغه بیا پاس لغه نه مالا نه مسابقه کې برخه هغه مسابقه دی ونه ګټله خو هم کنه چې بیخي ګډوډي سو هیڅ نه دیغه نه پایله معلومه سو چې من ته لار ټول خلک مال ته ناسوله څوک موټر کې راغلی و څوک هغه راغلی و مونږ چې تللی و هغه زهتید فقط کې ورکسولو بیخي نو دلته د اکثر هغه کې د بعض مسابقو د بعض شیانو کې سم عدالت د منډې دغه سرعت څنګه و تیز و برابر و لږ و څه رقم و د منډې سرعت اکثر وخت به زه تر شارع قنبر راغلم بیا بل دی عربان به دې خوا راتلم یعنی ته یقین وکړه چې ما به لکه له دې ځایه تر کیلومتر کني داسې تر 1500 متري پورې به مې څه نفر لیده ولاکه براشکه مخکې کېدای شي هغه نه به ما ځان مخکې څوک نه پرېښوده چې له ما نه مخکې منډه وکړم نو سرعت هغه وخت کې ښه و اوس خو نو ذاتي ورو سړی داسې نه چې څوک امتحان ته واچوي چې ته راځه خو نه انشاءالله چې دا خلک ولیدلی یم اوري ټول به تصدیق کوي چې رښتیا یا دروغ خو ډېر نه وایي ښه بلکل نه وایي خدای دې نه کولی درو دا حقیقت خبره ده موږ وکتلې په دغه توند غره باندې راوختلې ډېر زحمت مو درکړ ډېر وبخښه نو په دا منډه کې چې هر چېرته واته تر دارالمانه به چې تلم خدای چې ما به ډېر لرې م سړی ولیده مخکې مې نه پرېښوده ځان به مې پسې رساوه یعنې داسې هم ویلی شو چې ته دغه پلی تګ له موټر څخه ډېر کړی دی موټر کې به دومره نه وي ګرځېدلی لکه پښو باندې به خپل ژوند کې یاره نه پیاده زخته ډېر ګرځېدلی څه دروغ وکړم په بایسکل او په پیاده زخته ډېر بیا بایسکل هم اوس اکثرا بایسکل منډې سخت دی نظر ما ته ډېر راحت ده هدف مې دا و چې هغه مې ورزش دی که نه بیخي قوي ورزش ده زه چې کله کله د منډې ته مې له وسه ونیسي بیا بایسکل اخلم دا نوي سړکونه چې دا ټول ګورم د کارتنا و پورې داسې یا د برچي خواته په هر مسیر مې چې هغه سړک آخر کوم بیا بیرته راځم یعنی بایسکل هم ډېر زده بلکل بایسکل او پلی تګ اوس سپۍ ته به چې کله تللې ټول همکاران نه مخکې رسېدل ځکه دوی حمله درلودله یا وروسته رسېدلې څه رقم عمله سره یا به یو شی وم یا به کله کله به لازم ناستم چې دوی به راغله ته به رسېدلی ځکه ما به لږ مخکې حرکت کوه داسې نه چې یعنې دوی له موټر سره ما به حرکت مخکې کوه ما به چې مونځ وکړه ذاتي به مې حرکت وکړه یعنې تا به دا نه ویل چې راباندي ده خپل راباندي خو نه وه هغه نه به داسې هغه د موټر راباندي تا ډېر په ډاډه زړه حرکت کوله دې تشویش به نه و چې راباندي ده یا لاره بنده ده یا بله کیسه نه 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 ډېر ښه هغه وم او بل دغه هغه نه به مې چې حرکت وکړ لغې خوا نه به د کمپنۍ تر پله راتللم بیا به دا بیروبار کې مې ذاتي موټر کې راتللم لغې خوا اینه چې لرغندۍ به راتللم او له دې خوا نه به تلم کارڅخي نه به مې چې حرکت وکړم تر څنګ نوشتې پورې او دا خاصیت هم د ما نه و چې چېرته دمه وکړه چېرته بس لاړم به حرکت به مې وکړم مګر ما څنګ نوشت هغه کې په یوه دمه باندې بیخي په یوه سرعت به مې هم نه کماوه په همغه یوه سرعت په یوه هغه باندې زه چې دا وروڼو ته مې دا هغه ده چې دغه
شاید خصوصا په ژمي کې چې ته یو ساعت ناست یې 15 دقیقې منډې وکړې بیا 10 دقیقې ناست بیا 15 دقیقې منډه وکړې دا صحت ته یوازې د دې چې فایده وکړي سخت سړی ځینې ورزشکاران د تا د مسلک ډېر ناهیلي وي ډېر ستړي کېږي ډېر تکلیفونو باندې مبتلا کېږي څه پیغام ورته لرئ څه مشوره ورته لرئ مهرباني ولا داسې منډه نو داسې یو شی ده چې یا خو د سړي وخت نه ضایع کوي بعضې خلک وایي ولا زه د ورزش ځکه نه کوم چې هېڅ وخت نه لرم اوس که زه راته وایم زه سهاري مثال اوس 15 بجې جګېږم 15 بجې په 6 بجو د سهار جمع کېږي تر دغه 6 بجو پورې زه تر چارې قمبره پورې راځم او خپل هغه جمعه ته ځان رسوم په هغه ځای کې جمع کوم بیا هغه ځای کور ته ځم ذاتي بیغه د خپل مخلاص پریمین زما راسن خپل کار ته ځم یعنی یو ثانیه ز خپل وخت په ورزش نه ضایع کوم ځکه زه داسې وخت کې هغه اضافي خوب وخت کې خپل منډه خپل ورزش کوم نو دا غلطه خبره ده چې یو ځای والا زه وخت نه لرم منډه نه کوم ماشين لري نه کوم بل شی لري فقط ځان ته ټکان ورکړه جکسه لار خپل مسافت طی کړه راس خپل منځو کړه دغه ما ټول ورځ خپل کار ته یعنی ورزش خو ټول ورزشونه دي ورزشونه په عموم کې خدي تا ته به د منډه ورزش ډیر خوي او ګټې هم ډیر د تر رسولي ولا زه خو چې وس ګورم لټول نه یعنی شاید باډي بلډري دي اکثره د عضلو په مشکلات تاسو دي کني ډیر خو ورزش د پهلواني عضل قیاس دغه څه کني مونږ لګ ټول نه څاکه کړه دا سمنه چې هغه یا مثال اکثر بکسران دی وسیع سر یک دی دا یا باز خود دغه بی ضرر هغه څه د منډه دغه هیڅ کوم مشکل و ضرر نه دی باز خلک وایي دا ځنګنونه د هغه کې ما خود د ډیر سکاله منډه وکړه ولا کوم پریخي مې دغه منډه مې کړې دي چې یعنی هغه موټر بندونه نه زغلیدل فاصل خدای دې ولا کوم په ځنګنو کې خلک یعنی په چوکۍ باندې ما سن سال چې نو اکثر په چوکۍ ناستي منځونه کې هدي ولاړه منظم خپل سم کوم اخم کوم سال ګرځم له دوستانو سره مړی ته ځوندې ته ټول ته یعنی ډیر راضی یم څومره خوشاله څومره شکر بس چالو پاک په تاسو وجود دومره استعداد چولای دی ډیر زیات الله پاک دا چیرته مونږه دا کولای سو یا کولای سو چې سار تر بیگانم دی الله دربار ته ځکه په خدای چې یو ورځ سړي په بخا یا په یو ځای درس بیا پاسلغه نه دی پیږي چې صحت یعنی څه شي نو فضل خدای د غشانو ډیر الله ناراضي خصوصا چې د اباز خپل لمسنو سال وینم دا کومه بیا وایم چې لای وایي مجلس ډیر خوږ دی ډیر خواندي وکړ ډیر مزه وکوله نو هیوادوالو سره خسته نشي فقط یو لاند پیغام دی ورزش په اړه ورته وایي څه وکړي ځوانان څه وکړي او یا کلن سپینګری څه وکړي ولا ورزش نو په هر وخت کې ورزش ده ورزش دا نه غواړي چې ته یو کلان ته اویا کلان ته اتیا کلان په هر وخت کې چې شروع ک اماغه شروع ده او هر وخت چې باس کزه خپل باس ده خو کوشش دې باید وکړو چې موږ تاسو زر باس نه کو ځکه څونه دوام ورکو موږ نه موږ تاسو په صحت او سلامتی باندې ډیر تاثیرات کوي او موږ رب صحت او سلامتی او سره خوشاله اوسئ چې ولادت ژوند ځان باندې وینم چې ان شاء الله تعالی ورزش ډیر مفید او ډیر هغه شی ده نو ځوانانو ته سپینګیرو ته دا هغه ده چې ورزش نه سن لري نه سال لري هغه لحظه ده چې شروع کوم هغه ورزش هغه د نور هیڅ نه چې سړی د یو 1500 متره وګرځیم دا ډیر د سړي دی وجود په هر شي باندې فائدہ ذهن دې پر حافظ نه زه نه ډاکټر هم نه غیم خو خپل تجربه نه مشوره تجربه بالکل تاسو سره ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ مننه کور دی ودان وساته مونږ تاسو سره دلته کېناستلو ډیر خواندي وکړ ډیر خوشاله شولم ډیره ښه هوا کې نن خو د پسرلي هوا ده ډیره ښه هوا ده سلامتی خوشاله اوسئ نو درنو هیوادوالو ډیره زیات مننه خوشاله اوسئ سوکاله اوسئ چې موږ خبرونه مو در سره وکړه هیله ده چې لموږ سره خسته شوي نه وي ما وجه په همدغه ځای درنه خدای پاماني کوو تر بیا بلې خبرونه چې زه شینکای احمدي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغه وخت مو په لوی رب سپارم ښه وختونه ښې چارې په ځانونو مو فکر کوئ د الله په امان سلامت اوسئ په مخه په مخه زیړي ګلونه وایي سواله ډېر مې وغږوله ډېر په زحمت شوې خواهش کوم
سلامتی. ډېر خوشحاله شوم چې تاسو مې ولیدل.